زمکا اور بلې لمبې تخیجی څومره د وینو ارزانی ده یاران هیڅ نه وایي خدای موسی ورله پیدا کې چې غرور یې مات کی د پیرون ګرانه بندگی ده یاران هیڅ نه وایي په باجوړ کې او هغې له مې دا یقین دهاني ورکړه چې پارټي ستاسو د عمران خان ستاسو دی ریحان زیب شهید چې کوم دی د قوم هیرو دی او د عمران خان د پی ټی آی هیرو دی او د هغې نه پس ته مې هغې له کمپین وکړو او پرون چې موږ دواړه سیټونه وګټله د آر آفس نه موږ راووتو نو زه د باجوړ نه رالم هغې له مې دا یقین دهاني ورکړه چې اسلام آباد ته روان یم او عمران خان صاحب سره به ملاوېږم او دوه ورځو کې دننه دننه به انشاءالله موږ مبارک زیب راغواړو های کورټ سره موجود یو نادیه خټک صاحبه موږ سره موجود ده او د دې سره سره زموږ وکیلان هم موجود دي سویل غواړئ عمران خان صاحب کله بهر راځي انشاءاللہ ټولو نه غټ کم امپورټنټ دی د سایفر کیس دی اور ټولو نه مطلب سبھی دروغ نم زیادہ امپورٹنٹ ہے اور انشاءاللہ رو رو سیزنا اس کلاوی اور ڈیفینیٹلی زما یقین دے انصاف با ملاوی گی اور پدے ہفتے کے انشاءاللہ زما خیال دے سخ خبر برازی تاسو یقین دے اللہ تعالیٰ کامیاب کی بیگانی الیکشن امید نه کوي چې خان صاحب دوی پرېږدي کم د الیکشن او ما ته دا پته او دا کم حمله مخکې د فارم 47 والا شوی او اوس د فارم 45 والا هم داسې کیږي او د دې ایکسپرټ دی په دې حملو دا بیا هم دا پنجاب کله خیبر پختونخوا او داسې بنکو اور زه وایم انشاءالله تاسو بالکل پریشان مه کیږئ په دې وجه د کم ازادي اور د کم سدي د دروغ مطلب دروغ کہ اس دا کیسونه دمره زیات دي کنه په 200 اور په دې کې کم خلک شامل دي هغه ټولو احتساب ډیر زیات ضروری دی اور زه وایم انشاءالله تاسو به ګورئ رو رو اوس مطلب چیزونه کنه اوس به انشاءالله ټیک ریحان زیب باجوړ الیکشن ریحان زیب له تاسو ټیکټ نو ورکړي هغه په دوه حلقو ولاړو او کلین سویپ ما ته پته وګه بګی دا ما ته پته دا شیر افضل مهمات هم پته نه ما سو کوم ما سره خبرې کړو اور ما هغه د دې کم پیغامو کې د تولې نه ملاويږي ما هم کوشش کړو اور اس خلکو سره شعور دے اور کم فیصلہ موږ پی ټی آی والا هم ټیک نه کوي هغه خلک په خپل بټی کوي په دې وجه هغه یو څه دې فیصله دے یا یو منی هغه عمران خان دے اور زه اوس هغه روډ نوم نه عالم زه مبارک زه هغه نوم عالم اور زه مبارک تا مبارک راکړم دا راته وایي ګوهر صاحب مونږ نه لو چې هغه هم ګټي مونږ هغه ته پالټي کې ویلکم نه کوو ولې بنه کی انشاءاللہ په دې وجہ خان صاحب کم فیصلہ ہی آر څوک منو اور ټول پی ټی آی والا ټول لیډران دا ما ته پته دی ما چا نه هم خبر شوی دی هغه خوشحال دی اور هغه وی نوم نه والی او زم کم عمران خان دی هغه ته هم خان صاحب همیشه خپل ورکر سره یو جهان مننه سویل غواړي چې پیغام دې پښتو بسم الله الرحمن الرحیم د ریحان زیب شهید تاسو خبر وکړه چې په کوم ورځ بیرسټر ګوهر صاحب او شیر افضل مروت صاحب تلی وغیله جلسې له په دویمه ورځ ما ریحان زیب رور له جلسه وکړه په باجوړ کې او هغې له مې دا یقین دهاني ورکړه چې پارټي ستاسو د عمران خان ستاسو دی ریحان زیب شهید چې کوم دی د قوم هیرو دی او د عمران خان د پی ټی آی هیرو دی او د هغې نه پس ته مې هغې له کمپین وکړو او پرون چې موږ دواړه سیټونه وګټله د آر آفس نه موږ راووتو نو زه د باجوړ نه رالم هغې له مې دا یقین دهاني ورکړه چې اسلام آباد ته روان یم او عمران خان صاحب سره به ملاوېږم او دوه ورځو کې دننه به انشاءالله موږ مبارک زیب راغواړو او مبارک زیب به پاکستان تحریک انصاف کې مبارک زیب کله راځي او دا راته ووایي چې ډېر خلک داسې وو چې هغوی الیکشن وګټه نو بیا د بلې پارټۍ سره میلاو شو نو د مبارک زیب فیملي په حواله سره داسې څه پیشګویي خو نشته د باجوړ ټول قوم ما ته دا یقین دهاني راکړې ده چې څنګه زه مبارک زیب ډیسایډ کوم هغه شانتې کوي او انشاءالله دوه ورځو کې دننه عمران خان صاحب نه ما هغه له ټایم اخیستی د انتظار وکړي مبارک زیب را روان دی او د پاکستان تحریک انصاف چې خان صاحب ورته وایي چې دواړه سیټونه پرېږده د باجوړ قوم ویلي دي چې دواړه سیټونه به پرېږدي ډیره مننه ښه رشید صاحب زموږ سره دلته کې وکیل صاحب موجود دی ګرانو عزتمندو وکیل صاحب دلته کې موږ ته موجود دی څه ویل غواړئ چې خان صاحب کله بهر راوځي تاسو خو ما ته ډېرې پیرې دا ووایي چې خان صاحب سبا راځي بله ورځ راځي موږ په تمه او تاسو بېغمه په ګلورینه ځمکه اور بلې لمبې تخیجي په ګلورینه ځمکه اور بلې لمبې تخیجي څومره د وینو ارزانی ده یاران هیڅ نه وایي خدای موسی ورله پیدا کې چې غرور یې مات کی د پیرون ګرانه بندگی ده یاران هیڅ نه وایي زه ستاسو د سوشل میډیا کم واریر چې دي چې هغه انډیپینډنټ چینلي او آزاد رای پیش کوي زه هغوی ته سلوټ پیش کوم زمونږ په دې د ازادۍ په دې حقیقي ازادۍ مهم کې ستاسو ډېر کلیدي کردار دی ډېر اهم کردار دی خان صاحب
زمونږ هم دا توقع وه چې خان صاحب به اختر نه مخکې آزاد شي، خو د جوډیشل ورک د وجې د هغوی کیس ډیلی شو او پای کې نن پیشي شو. نو امید شته دی چې په 2 پیشو کې به د دې سایفر کیس کنکلوډ شي او امید دره دی ان شاء الله العزیز هغه به د هغوی چې کوم سزا ده هغه به معطل شي، پای کې به هغوی ته بیا رهایي دا الیکشن چې وشول څه ګورئ داسې قسمه الیکشن د دې نه مخکې هم په پاکستان کې به کېدل که نه زما د پیدایش نه مخکې ما خو نه ولیدلي یا د دنیا په تاریخ کې داسې چېرته شوي دي. دا یو ریولوشن دی. ریولوشن دا دی چې ان شاء الله په 2029 کې به کینډیډیټ نخي به هم خلکو ته نخی. دا یو ډیجیټل زه خپل یو رای ورکوم چې دا یو ډیجیټل ریولوشن راغی. هر زنانه، هر ماشومه، هر بچی، هر ځوان پوه شو چې کم کردار ټیک دی، کم شخصیت ټیک دی، کم پالیټیشن ټیک دی او د چا څه نښه ده هغوی له موږ د خپل ضمیر اواز ووټ ورکول غواړو. ډېره مننه جي خوشحاله اوسئ ګران عزتمندو. فرهاد خان له اجازت راکړئ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.